ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بل نښان هم روښانه کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. که غواړئ چې زما ویډیوګانې ووینئ نو په قدرت افغان باندې کلیک وکړئ ترڅو نورې ویډیوګانې هم ووینئ در سره. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر یم. دوستانو نن غواړم چې د سمسونګ کمپنۍ یا د سمسونګ تلیفونونو مهم مشخصات له تاسو سره شریک کړم. که چیرې غواړئ تاسو خپل تلیفون ځان ته واخلئ باید هغه په شپږو طریقو باندې چک کړئ، ویې ګورئ چې هغه جوړ دی او که خراب دی. دوستانو تاسو به د هغه فون ته راشئ او همدارنګه دلته به ولیکئ. دوستانو لومړی کوډ تاسو ته ښیم چې هغه تاسو ته د تلیفون د سریال نمبر ښیي. دوستانو سریال نمبر ډیر مهم دی، باید ستاسو د تلیفون باید زده وي او همیشه دغه سریال نمبر باندې پوه شئ. کولی شئ په انټرنیټ کې هم د هغه معلومات وګورئ. دوستانو د سریال نمبر څخه هم ډېرې استفادې کېږي او موږ تاسو کولی شو ډېره استفاده هم وکړو، خو د پوهاوي ته ضرورت شته دی. دوستانو غواړم لومړی تاسو څنګه غواړئ د سمسونګ تلیفون تاسو سریال نمبر معلوم کړئ. تاسو باید راشئ دلته ډایل کړئ یا ولیکئ سټار او هیش همدارنګه 0 شپږ او همدارنګه هیش یا زینه تاسو هم ورته ویلی شئ. نو زینه به ډایل کړئ. کله مو چې ډایل کړه دغه دی تاسو ته د سریال نمبر ټول مشخصات تاسو ته وړاندې او همدارنګه سریال نمبر تاسو ته هم وښود. تاسو کولی شئ له دغه کوډ څخه سریال نمبر هم معلوم کړئ. دوهم راځم دوستانو تاسو څنګه د موبایل ورژن باندې پوه شئ د هغه ورژن څه رقم دی. بیا هم تاسو کولی شئ سټار یا ستوره یا زینه همدارنګه 1 2 3 4 او زینه همدارنګه د تلیفون ورژن او همدارنګه د هغه نوم هر څه دلته مشخص دي شته دي. راځم بل کوډ تاسو ته ښیم، دریم کوډ دی. همدارنګه بیا هم دغه څخه ورژن معلومولی شئ چې یو رقم ته دی فقط دغه چې دی لږ اوږد دی. دوستانو زه وهم سټار زینه 1 2 5 8 0 سټار او همدارنګه 14 9 زینه. تاسو کولی شئ له دې طریقه هم د تلیفون ورژن معلوم کړئ، اصلي ورژن یې څه شی دی. دوستانو راځم څلورم ته څنګه د سمسونګ تلیفون د بیټري حالت یا د هغه ټول مشخصات ووینئ چې ښه کار کوي یا بد. تاسو کولی شئ دغه کوډ دلته ولیکئ سټار زینه همدارنګه 0 22 8 او زینه. دلته تاسو هم کولی شئ له دې ځای څخه پوره مشخصات د بیټرۍ واخلئ. تاسو د بیټرۍ حالت څرګندولی شئ له دې ځای څخه. همدارنګه دوستانو راځم پنځم کوډ ته. دا تاسو ته د لاسپیکر او همدارنګه د کیمرې د همدارنګه ډیر شیان دي چې تاسو دلته ښیي. دلته زه اوس لیکم، تاسو کولی شئ دلته اوس ټول تاسو ته معلومېږي چې زه دغه کوډ ووایم. همدارنګه 9 3 5 3 زینه. کله مو چې دا وویل دوستان دلته تاسو ته د هغه لړزه، سپیکر، کیمره، بلوټوت او همدارنګه ډیر شیان دي چې تاسو ته کولی شئ. لومړی په دغه باین باندې کلیک وکړئ، تاسو دغه دی د هغه حالت ښیي. دوهم لړزه د وینې دغه ده، اوس هم لړزه کېږي او سپیکر ته به هم لاړ شو. دا سپیکر دی او همدارنګه نور د دوی خاموشول همدارنګه دا حالت هم کولی شئ تاسو له دې کوډ څخه معلوم کړئ. کیمره هم کولی شئ دوستانو له دې ځای څخه
همدارنګه کیمره خلاصه کړئ. بیرته له دې ځای څخه ځم او د مخ کیمره هم د شپږم دا هم د مخ کیمره ده او دا همدارنګه د بلوټوت ده او همدارنګه فکر کوم د ډاټ تاسو کولی شئ هر چېرته ډاټ ایږدئ د تلیفون سکرین باندې کار کوي او که نه کوي دوستانو له دې ځای څخه هم معلومولی شئ. دلته دوستانو هم تاسو معلومولی شئ چې زما تلیفون سکرین پوره مکمل کار کوي یا نه کوي. تاسو له دې ځای څخه هم په دغه رقم باندې معلومولی شئ دوستانو. دغه دی زما تلیفون سکرین انشاءالله چې ټول جوړ دی. بیرته له دې ځای څخه وځم. همدارنګه له دې ځای څخه هم د تلیفون سکرین یو طرف بل طرف ته هم د بدلیدو وړ دی، یعنې کیدلی شي جوړ دی، که چیرې بدل نشي نو خراب دی. دا هم همدارنګه نور مشخصات ښیي دوستانو تاسو ته. دوستانو د ډېر ښه معلومات باید تاسو همیشه په یاد وي او یو همدارنګه تاسو ته یو د همدارنګه د هغه رنګونه د تلیفون چې کوم رنګونه دغه تلیفون کې فعال دي یا فعال نه دي. تاسو باید شی وایي سټار زینه 0 سټار زینه همدارنګه دغه د تاسو ته راوړي. دغه د په ریډ رنګ باندې کلیک وکړئ تاسو ته راوړي، په ګرین باندې یا شین باندې تاسو کولی شئ، آبي بلو آبي باندې هم کولی شئ. همدارنګه دا د نور هم دغه د لړزه هم کولی شي زما موبایل. همدارنګه دغه دی دا هم جوړ دی ټیمینګ او کیمره هم جوړه ده. همدارنګه ټاچ هم تاسو ته ښیي چې تلیفون ټاچ جوړ دی که نه. دغه دی موږ تاسو ته یې وښوده چې زموږ د تلیفون ټاچ جوړ دی دوستانو. همدارنګه د دې فریکونسي هم درته ښیي. دغه د تاسو ټول دوستانو هر څه مشخص ښیي دوستانو. تاسو کولی شئ مخکې له مخکې چې تلیفون اخلئ لومړی باید د تاسو دغه کوډونه په یاد وي او همدارنګه تاسو له دغه ځای څخه استفاده وکوئ. دوستانو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې ووینئ نو راشئ قدرت افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نښان هم روښانه کړئ تر څو د نورو نوي ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ.